اسماعیل الله بس نور د نصور وروره رؤوف خان وایي چې تر مرګه د انسان څومره ژوندون دی چې تر مرګه د انسان څومره ژوندون دی حقیقت کې یو تلاش دی یو لټون دی هر سړی د څه نه څه تکل کې ګرځي هر سړی په څه نه څه پسې مجنون دی هر سړی د څه نه څه تکل کې ګرځي هر سړی په څه نه څه پسې مجنون دی ځینې خلک دې دنیا لیوني کړي د چا خوله کې د هغې دنیا مضمون دی ډېره مننه جي ځینې خلک دې دنیا لیوني کړي د چا خوله کې د هغې دنیا مضمون دی د الله لومبی احسان دغه پوره دی د الله لومبی احسان دغه پوره دی چې په کور د مسلمان کې مو زیږون دی د الله لومبی احسان دغه پوره دی چې په کور د مسلمان کې مو زیږون دی او که مالدارو کې سخي و نو عثمان و که مالدارو کې سخي و نو عثمان و چې مالدارو کې بخیل دی نو قارون دی ډېره مننه او د بلال اذان چې نه و توره شپه وه د بلال اذان چې نه و توره شپه وه په اذان د تور بلال کې سباون دی د بلال اذان چې نه و توره شپه وه په اذان د تور بلال کې سباون دی چې په زل توفان کې بله ډیوه وړی شي اسماعیل بس همدغه افلاطون دی ډېره مننه او وایي د زړه د زخم د دردونو نه دمې ته لاړ شي د زړه د زخم د دردونو نه دمې ته لاړ شي مین چې کله هم د خپل جانان کوڅې ته لاړ شي الله چې غوښتي دي یوې لحظې له نه دي ایثار الله چې غوښتي دي یوې لحظې له نه دي ایثار الله چې نه غواړي نو څنګه شنې روضې ته لاړ شي مننه شاه او ګدا دواړه د یو بل برابر وویني شاه او ګدا دواړه د یو بل برابر وویني سړی چې کله هم چکر له هدیرې ته لاړ شي د هغه سر په مخ د ځمکه حاجت پاتې نشي د هغه سر په مخ د ځمکه حاجت پاتې نشي چې د الله نه بغیر بل چاته سجدې ته لاړ شي مینه د خدای او د رسول چې څوک په سچه وکړي مینه د خدای او د رسول چې څوک په سچه وکړي هغه انسان د اولیاو مرتبې ته لاړ شي او د هغه نوم به د پوهانو سره څه درج شي د هغه نوم به د پوهانو سره څه درج شي وخت د مانځه کې چې جومات پرېږدي حجرې ته لاړ شي ډېره مننه د هغه نوم به د پوهانو سره څه درج شي وخت د مانځه کې چې جومات پرېږدي حجرې ته لاړ شي د عشق زور ته اسماعیله ټینګېدلی نه شي د عشق زور ته اسماعیله ټینګېدلی نه شي بعضې عاشق غم کمېدو له میکدې ته لاړ شي ډېر ښه شعرونه د اسماعیل لالاس یو سوچ مې پیدا شو رؤفه د خو زموږ نه مشر هم دی خو په هر حال د رستو غزلو کې د مینې ذکر وکړو اسماعیل لالا مینه مو کړې ده که نه هم ده دا به ستاسو د مخه ده اوس یاره جړه راشي زه تا ته څه ووایم غریب سړي سره او څوک مینه لکه ځمکه او اسمان یو کېدل دي دا خبره خو بالکل ټیک ده نه زما یو شعر دی رؤفه که نه چې بې محبته زندگی څه زندگی خو نه وي ژوندون دې نه کوي چې زړه لري دلبر نه لري خبره بالکل فکر دی ما ته پته ولګېده یاره ته 100% صحیح لګیا خو خبره دا ده چې دې خوا چې غربت یاره نو لویه خدایه موږ د یو بل نه جدا که موده وشوه چې غربت راغاړې وتی نو په داسې حال کې نن سبا څوک مینه امکان نه لري که ما کوله نو بل به نه کوله نو بس خپوی ښه نو که تا کړې ده نو هغې ته خو مینه خو ویل کېږي که نه دا خو هغه خو ووایه که نه خو څنګه یې ورته ووایم هغې باره کې راته په غلفاظونو کې ووایه په هغه شپه سپوږمۍ د 14مې ځلېدله زما او ستا چې یو بل سره مینه جوړېدله که ما له ټوله شپه الفاظو ځان نه راکولو ستا هم په شکر لبو خاموشي نه ماتېدله نور به زه څه ووایم منځ کې بس دغه یو شی حلوا کې ازغی و چې هغې ته غربت وایي نو نن سبا خو تاسو ته ښه پته ده رؤف خان چې
مینه څنګه خلکو سره خلک کوي او نن سبا د رنګ دنیا ده وروره د رنګونو او او کنه یاره او نو ارشاد څه د بس نورو مخکې ځه نور څه ووایې ها راځه ها د جهالت د زمانې بهتره د جهالت د زمانې بهتره شکر چې راغلی ورځ شپې بهتره بهتره او اغیار که دا دنیا جنت ګڼي خو اغیار که دا دنیا جنت ګڼي خو زمون هغه د دوی د دې بهتره ډېر ښه شعر دی یار مننه اغیار که دا دنیا جنت ګڼي خو زمون هغه د دوی د دې بهتره او دوی د کوششو کې راودې ښایي دوی د کوششو کې راودې ښایي چې د زمزم وي د چینې بهتره او هغوی ته غوره میکده د محراب هغوی ته غوره میکده د محراب مونږ ته محراب د میکدې بهتره اغیار د واړه کتابونه راوړي او د یو قرآن 10 سپارې بهتره ډېر ښه دی یاره دا شعر خو بیا ووایه یاره ډیره مننه اغیار د واړه کتابونه راوړي د یو قرآن 10 سپارې بهتره د وطنونو افسانې مسپړه د وطنونو افسانې مسپړه نشته وطن د مدینې بهتره ډېر ښه شعر دی یار دام ډیره مننه او د فراغت وخت کې د څه وسوسې د فراغت وخت کې د څه وسوسې ذکر د رب د وسوسې بهتره ډېر ښه شعر دی یار اسماعیل وای ربه او مساتې اسماعیل وای ربه او مساتې زمونږ شرم او پردې بهتره ډېر ښه یاره ډېر ډیره مننه